روسي به پایلوټ الوتکې د پولند هوایي حریم ته دننه شوې دي. او وروستی خبر ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په لوی توپیر هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د پولند پوځي چارواکو اعلان کړی دی چې د چهارشنبې په ورځ څو روسۍ بې پایلوټ الوتکې د یوکرین څخه د دغه هېواد هوایي حریم ته دننه شوې دي. د پولند دفاعي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې په نښه کړي دي. د پولند پوځ ویلي دي چې د الوتکو د پیژندنې او له منځه وړلو لپاره عملیات روان دي او د دې سیمو له خلکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. له دې پیښې وروسته د ورسا چوپین نړیوال هوایي ډګرونو په ګډون څو نور هوایي ډګرونه په لنډمهاله توګه تړل شوي دي. تر اوسه د پولند حکومت لخوا رسمي تایید نه دی شوی. ورته مهال روسیې هم تر اوسه د دغو راپورونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ځینو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ناټو د فضا دغه ډول سرغړونې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. او وروستی خبر ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په لوی توپیر هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پرون د 2025 کال د آسیا جام د 20 اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هانګ کانګ سره مخ شوه او په لومړۍ پاڼۍ کې سیالۍ لوبډلې ته د 6 لوبغاړو په زیان 109 منډې هدف ورکړ. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د هانګ کانګ لوبډلې ونشول کولی چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د 9 لوبغاړو په زیان یې یوازې 94 منډې جوړې کړې. په دې سره افغان کرکټ ملي لوبډلې هانګ کانګ ته د 94 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دغو سیالیو کې خپل بریالی سفر پیل کړ. د یادولو ده چې د آسیا جام په دوام به نن ماښام هندۍ لوبډله د متحده عربي اماراتو په وړاندې ولوبېږي او افغانستان به خپله دوهمه سیالۍ 6 ورځې وروسته د روانې سپټمبر میاشتې په 14 نیټه د بنګلادیش خلاف ترسره کړي.